د ترافیکو د عمومي ریاست او افغان ملي بانک ترمنځ د کارونو د چټکتیا او ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. د ترافیک پولیسو د ادارې مسؤلینو وویل چې د هیوادوالو لپاره په اداري کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کېدو او د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه یې له ملي بانک سره دغه هوکړلیک لاسلیک کړ چې له دې وروسته به د موټرونو د اسنادو او نورو اړوندو کارونو پیسې د ترافیک پولیسو په ادارو او همدارنګه په انلاین بڼه تحویلیږي. د الکترونیک وصل سیستم څو ورځې مخکې پای ته ورسید چې دغه یو ډېر لوی سهولت د شفافیت لحاظ د مشتریانو د کار د اسانتیا په خاطر باندې دغه په دوام سموږ چې تر څو د ورځې مثلا 1000 2000 2500 مراجعین تنها د کابل په کچه موږ لرو خدمات یې د خپل د موږ په اداره کې ترلاسه شي او لاړ نشي په لاینو کې ونه درېږي 2 ورځې 3 ورځې 5 ورځې وخت په ونوزي. موږ دا تصمیم ونیو چې ځای په ځای د موږ سره ټول کارونه په خپل وخت سرته ورسي. هیوادوال خپل کارونه دلته خلاص کړي خپل نتیجه واخلي ولاړ شي. د دغه په دوام سره موږ د خدماتو مشتریان ته عنوان لاندې په طرح باندې کار کړو چې هغه به هم د شفافیت لحاظ هم د کارو په خپل وخت او هم هغه حق او حقوق چې د زماني لحاظ چې دي هیوادوالو ته په خپل وخت سره رسیدلی وي په تو کې به ان شاء الله نغښتي وي چې دا یو د خدماتو په برخه کې یو ډېر نیک اقدام دی ان شاء الله چې په دې سبب نور لا ولست سہولتونه جوړیږي. د ملي بانک مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې هیوادوالو ته به د بانکي خدماتونو په وړاندې کولو کې نور هم ښې اسانتیاوې رامنځته کړي او خپل خدماتونه به ولسوالیو ته وغځوي. ملي بانک موږ اوس د ترافیکو لوی ریاست سره په تفاهم د دوی پانګر کې دننه بانکي خدمات وړاندې کوي. ولته به دننه بانکي نمائندګي د ملي بانک نمائندګي به یلته او یو کس چې د ترافیکو په لوی ریاست کې کار بندي نو هغه ته ضرورت نشته چې هغه بهر ووځي. هغه به هملته لاس په لاس خپل طرفه ترلاسه کوي او هغه طرفه به وړي ملي بانک کارمندانو ته هغې ته به تسلیموي او په همغه لاس 15 دقیقو کې دغه کار خلاصیږي. د ترافیکو د عمومي ریاست او ملي بانک ترمنځ د ترافیکو د عمومي ریاست او ملي بانک ترمنځ د کارونو د چټکتیا او ګډو همکاریو دغه هوکړلیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې له دې مخکې به هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د موټرو د اسنادو او د موټر چلولو د جوازونو د پیسو په تحویلولو کې به یې کارونه تر ساعتونو او ورځو ځنډېدل. د یادې ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې له دې وروسته به د هیوادوالو دغه ستونزې په بشپړه توګه حل شي.